سره له زه د طالب مخالف نه، خو دغلته د اوس چې کوم حالت په دې وطن کې روان ده، قسم درته خورم طالبانو په خپل ځان ته دغسې کولنګ نیولی او خپلې پښې خپلې ریښې په دې وطن کې وهي. والله که موږ وهو د موږ په 5 خبرو باندې په طالب باندې څه وسي، خو طالب چې څه روان کړي خپل په حق کې د خپلو نورو د مجاهدینو په حق کې، هغه تاسو به خپله مبین صاحب فدا وروره ښه به یې وګورئ. ځکه دا ولس چې څومره تاسو په دغه رقم کارونو باندې زوروئ، یوازې زه نه یم زورېدلی، کاموال صاحب نه رانیولی تر راشد خانه پورې زما د وطن ته هر یو بچي پورې په دغه کارونو باندې تاسو زورېدلی، تر کله به یې نور وزورم؟ خو مجبوره یو ورځ که سبا ته ماته اسرائیل وایي چې راسه حسیب خانه زه درته ټوپک در کوم راځه دلته جنګ وکړه، بیا خو زه مجبور یم چې ټوپک واخلم، ځکه چې تا خو په ما باندې د ما د خور زما د مور حق هغه تا راناخیسته، زه څه وکړم؟ زه مجبور یم چې ټوپک راواخلم. او که چیرې په اوسني حالاتو باندې تاسو خپل دریځ لږ زره واضحه کوي چې ښه زه خو طالب هم یم، د طالب ملاتړ هم یم، خو ما ستا پوسټ وکړه ښاغلی مبین، زه درنه په دې خبرې باندې مننه کوم چې حداقل په حیث د یو ملاتړ کوونکي ته بیرته یو ناقد هم پاتې سوی، بیرته نقد هم پې کې، منتقد یې هم یې پاتې کېږي. داسې خلک چې دا نن سبا په ټویټر باندې ته ګوري د طالب ښه ته خو ښه وایي، هغه خو را باندې په زوره مني، او چې کوم یې بد دی هغه ته م وایي وروره دا هم په زوره در باندې منم، دا د امیر صاحب حکم دی، که ته کې په زوره پې مني، سبا ورځ خو د موږ د حوصلې به وروره لبریز سي. دا په دغه تیرو د سردار محمد داود خان نه رانیوله د دې خوا تاریخ ته وګوره، دا خو ټول همدغسې بغاوتونه په دغه حساس باندې را پیدا کېږي. تر کله پورې سړی والله چې زورېږي دلته چې بیا د موږ د په افغانستان کې د چې کوم د ځوانانو حال ده، قسم ده والله په بالله که درته دروغ یم، کاموال صاحب داسې ځوانان زه پېژنم تر پی ایچ ډي پورې زده کړې کړي دي، اما په عمر دي، قسم دی لکه 40 کلن او 50 کلن ښکاري، ژاړي ماته وایي وروره ته وایي ما زه ورته وایم چې ورسه لږ زره ورزش وکړه، جیم وکړه، ځان دې لږ راحته کړه، وایي وروره کار نسته، ډوډۍ نسته، زه څه وکړم؟ یوازې یو نه په زرګونه په لکونه ځوانان د ما د وطن په همدې حال دي. خویندو هغه ورځ په کوم ډول باندې ژړل؟ ولې پرېږدئ زه منتقد یم، ما خبرې بیخي لرې کوي، تاسو خو یې ملاتړ کوونکي یې، تاسو خپل غږ پورته کوئ چې موږ خو وایو چې وروره ګله دغه که څوک یې ملاتړ کوونکي د هغوی پرې نقد هم بیرته کوي. څه حالت دی په وطن کې؟ دې ته په تمه ناست یې چې سبا ورځ د دغه امریکا نه، د دغه روس نه، د دغه تاجکستان او پاکستان نه بله ډله درته جوړه کړي، بیا په افغانستان کې خونریزي وکړي. موږ د دې خونریزي والله که طرفداران یو، زورېږو په خپل په دې وطنوال باندې. دغه مبین صاحب دغلته مخامخ ناست دی، تر ډېر زیات مخالفتونه ورسره لرم، خو د یو تار ویښته د ضایع کولو طرفدار یې زه نه یم. په والله که درته دروغ وایم، موږ چې دلته راغلي وو د افراطیت خلاف راغلي وو، او دلته وایم دغه دي والله په بالله چې ځوانان دې په دې سوشل میډیا باندې تاسو په خپله کتلي چې وایي چې دا که دا اسلامي زه نه غواړم. د مبین صاحب په لایف کې یوه مېرمنه راغلله، اول یې د قرآن تلاوت ورته وکړه، بیا ورته ویل چې زه دا دین نه منم. حافظ د قرآن چې اسلام پرېږدي، سبا ورځ به د ما په څېر یو بېسواده چې د اسلام نه خبر نی، که دا ډول تاسو اسلام خلکو ته ښیي، خو زه خو هم اسلام نه وړم، دغه خوشحال صاحب به مه وړي، دا ټول دا خو د خدای شکر ده چې موږ یو 15 صفحې د قرآن لوستي، سیرت النبي مو لوستې ده، موږ خو په دې پوهېږو چې په اسلام کې ظلم او وحشت نسته. دا تاسو چې کوم حقوق د دې خلکو خورئ، دا خو طبیعي خبره ده، موږ په ذهن کې به دا سوال راولاړېږي چې وروره دا هر څه د اسلام له ادرسه کېږي. د عمر رضی الله تعالی عنه موږ خو وروره ټول خلافت لوستی ده، هغه خو د خلکو په کورونو ګرځېده، دروازې ورټکولې چې په کور یې ډوډۍ شته و که نه. تاسو مخکې د پیغمبر علیه السلام مثال ورکړ، دا اوس چې په وطن کې دا څه حالت ده، دغه کوم یو د خلفای راشدینو راونیسه، د پیغمبر علیه السلام را دور ونیسه، کوم حالت سره برابر یو یم ولا که دغه یوه کړنی سړی زورېږي. والله قسم دې زیاتي وژاړو تاسو ته، دا د وطن د لوڼو سره چې کم ظلم کوي، والله دا قابل د قبول نه ده. دا ځوانان خو چې هر څه سي، زه په ایران او په ترکیې به درته رئیسو، وهل به مو خورو، ټکول به مو خورو، د دې غربي نړۍ به موږ سپي ومینځو، د تاسو د خولې خبره موږ د کم موږ سپي مینځو. دا خو د دې وطن لوڼو سره دا ظلم مه کوئ. سبا ورځ هغو ته به د موږ ورته په کومه سترګو ګورو چې و بې غیرت، موږ ته به وایي چې و بې غیرت و، تاسو خو نارینه وئ، موږ ورته چې وروره موږ خو د رزق دپاره تښتېدلي وو، دې اروپا امریکا کې مو سپي مینځل، تاسو دپاره چې تاسو ته والله نور دلته مبین صاحب تاسو ته زه والله درته ژاړم. په تر کله پورې به دغه ترازو بحثونه به کوو، ته صحیح زه صحیح، زه صحیح ته صحیح، دا خو د موږ حل لاره نه سوه. که تاسو په واقعیت کې د دغه زه درته وایم مبین صاحب
زه په تیر جمهوریت کې ما شپږ و میاشتې سی وي په لاس ګرځولی، وزارت په وزارت، ریاست په ریاست، چا ماته والله که پنځم بست هم راکړی او زه په ځان کې دا وړتیا وینم چې په پنځم بست کې په ښاروالۍ کې کار کوی سم، خو ماته چا اجازه رانه کړله. زه بیا هم د همدغه حالاتو سره ما ویل چې زه خیر دی یو سیسټم ده کرا به جوړېږي، ما په وکیل نیوکه کړې، ما په وزیر نیوکه کړې، ما هر څه کړي دي. خو دا اوس چې کوم حالت ده چې د طالب ختم ښه وای بد ټایم بد وای، ولس بیخي تاسې اصلا کې نظر کې نه ساتي، دا ظلم دی. د قیامت په ورځ باندې به تاسو د دې ولس هر یو بچي ته ځواب ورکوئ، خپله امیر صاحب هم ځواب ورکوي، دا څوک چې ملاتړ کوي، ځکه چې ظلم ته څوک ظلم نه وایي. ورسې پسې اسلام کې خپله وګورئ، حق دپاره خلک غږ پورته کوي، حد اقل تاسو ته څوک څه نه وایي. موږ خو که دې وطن ته راغلو بیا به لکه د جاوید مومن په څېر بندي یم، یا به د مطیع الله ویسا په څېر بندي یم، یا به د بل چا په څېر. بس دی والله سړی نور زیاتې ستړي قسم ستړي.